دا د حضرت یوسف علیه السلام واقعا موږ شروع کړې ده د پاره د دې چې د دې نه موږ عبرت او پند او نصیحت والو. نو تیر شوي درس کې دې پورې واقعا راغلې وه چې حضرت یوسف علیه السلام رونو کوی ته وغورځو او په کوی کې حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی او هغې کې ولا تسلی ورکړه او دعاګانې وکړې حضرت یوسف علیه السلام او الله رب العالمین د هغې انتظام هلته وکړ. یوسف علیه السلام په کوی کې و، رونه خو د پلار نه یې راوستی و، نو په دقه ورځ باندې د سارې راوستو، ځکه دوی ورته وایي چې غدن سبا به موږ بوځو او بیا به یې راولو، لوبې به وکړي او خوراک څښاک به وکړي، سیل سپاټي به وکړي. نور کله به دوی مازدیګر راتلله کور ته، څاروي به یې راوستل او د هغې خپلو مزدورونه، او په دقې ورځ باندې ناوخته شوې. نو قرآن شریف کې راځي چې دوی د ماسخوتن په ټیم کې عشا د ماسخوتن دوس چې کوم ناوخته راغلل، چې کله په کور باندې راننوتل، یعقوب علیه السلام ورته په دروازه کې ولاړ و. نو چې څنګه کور ته رالنډ شو، بس دوی چغې کړې او په ژړاګانې شروع کړې او جالي او دا چغې وخي د مکر دا ژړاګانې کوي. چې کور ته رادنډه شو، حضرت یعقوب علیه السلام ورته وی رالی وي او یوسف، نو دا دوی چې دا ژړاګانې دقې وخت کې ورته وي ای زموږ بابا جانه موږ لګیا وو منډې مو والې د یو بل نه مخکې کېدو، لاړو موږ منډې والې د یو بل نه مخکې کېدو. او یوسف علیه السلام چونکې ماشوم هغه موږ خپل سامان سره پرېښوده، سامان سره هم پرېښوده او چې هغه هم پرېښوده، موږ ترې لرې لاړو، چې رالو نو په هغه باندې یو شرمخ راغی، زمری پرې راغی او خو زمري وخوړه. اگر چې ته به په موږ باندې باور نه کې، ته به په موږ باندې یقین نه کې، خو ګورې موږ رښتونکي یو، دې خبره کې موږ رښتونکي او جالي اوس د مکر دا جلاګانې ورسره کوي، یو خبره کوي او جالي او دا سلګې وخي. حضرت یوسف علیه السلام والد محترم حضرت یعقوب علیه السلام ورته وایي شرمه خو خوړو یا وایي ثبوت یې څه دی؟ وایي ثبوت یې دا کمیس دی، کمیس یې ورته رامخکې کړ. وایي دا څنګه ثبوت دی؟ وایي ته یې کولو که نه چې کولو یې که په هغه باندې وینې وي. خو الله رب العالمین دلته قرآن کې وایي چې دا وینه دروغجنه وه او دروغ یې وي جوړ کړی نو. حضرت یعقوب علیه السلام چې وکتل کمیس یې کولو کو، نو حیران شو چې دا څنګه شرمخ و چې ده زما بچی وخوړ او کمیس خو روغ جوړ دی، ورته وایي دا څنګه شرمخ و، دا جوړ ډېر هوښیار و. اول د یوسف علیه السلام رونیو، بیا یې کمیس وویست او بیا یې خوړلی دی، ځکه په دې کمیس باندې خو څه داغونه نشته، څه چیل او پاړ نشته، شلېدلې نه دی، دلته دې د دوی نه دی دا غلطۍ شوې دی. او دا ظاهره خبره ده چې کم سړی دوکماري یا غلی، نو په دا خپله غلا کې دی ګیر شي، غلطي تې وشي، دی ډېر زیات هوښیار ګڼي، خو چې لکه زه دا غلا پټوم، خو غلا چرته هم نه پټېږي. ګورې دا یاد ساتئ ښه، دا ګورې سبق زمونږ نن دغه هم دی چې غلا ګورې پټېږي نه، دا یاد ساتئ، او نه قتل پټېږي، دا قتلي دا رسول الله مبارک وي، دا وینه جوش وي، جوش دا یو ځل به ښکاره کېږي. او ستا چې کوم د بنده حق دی، ګورې دا یاد ساتئ چې دا دلته تاسو درد څه ناست یې، نن به د دې ځای نه دا خبره اخذ وړی چې د بنده په حق کې د کله ظلم وکړ، دا ظلم پټېږي نه، دا رسول الله مبارک وي، دا به ښکاره کېږي. نو د دوی نه غلطي وشو، غلي وکړه چې یاره دا خو واقع چې دا کمیس خو م لږ شلولې راشلولې و که نه، نو دقلته دوی ګیر شو، د غل دقه کاري. او د اردو یو محاوره هم ده چې چور کی داړي مې
چور کې داړي مې دا غل په ګیره کې تنګا دکې بسرې د دې په مطلب پیږي چې دا محاوره څنګه جوړه شي پی ته مې پی باندې دا داسې چلو چې په هندوستان کې یو باچا تیر شوی دا غنو اکبر باچا نو د دې اکبر باچا سره یو د باچاهه ګوتا و د پلار نیکه قر نیکه نه را روانه ا ګوتا روکا شو چې ګوتا روکا شو ا ډیر زیات خپاو او دا د باچا یو د کور نه چې شیس پټی دا د کور دا بندوي ګوره دا یاد ساته یا ټول عمر بار نقل چې راځي سر د کور بنده شامل ناغه د درباریانو کې چاپټ کړي یاره اکبر باچا ډیر زیات خپاو نو داغه یو وزیر او قمقل شان داغه نومو بیربل چې راغی باچا ته یو کتلی باچا ولې دومره خپه وی خپه بنین د پلار قرنی کو نخرو کشي څه شي کوته وی چا پټ کړی د درباریانو کې چا پټ کړی دا خو بچا لاس نشي می خو دي چې چا پټ کړه و دې دا ډیر آسان چل دی وی ټول لا تا قطار کې ودراوه بس هغه ټول په قطار کې ودرول 50 پیته کسان او چې کله یو دواله کوي د باچا ګوتا روکه شوې ده خو یاد ساته چې ګوتا هغه چا په ټکړې ده چې د چا په ګیره کې دا خس او دا ډکې وي نو چې چا نه په ټکړې هغوی خو بس بې غم او چې کوم په ټکړه هغه زر ګیرې له ګوتې یوړې ګیرې یې دغه کړه ویې لا قول راوړ چې زما دې کې نشه باچا ورته بیربل ورته دق یې په ټکړې ده چې ویې کته واقع هغه سره راوخه نو دی په یاره کې وي او دی په دغه کې وي چې په کومه طریقه دا زه دغه نو د غل سړي د مخ نه پته ولې تاسو ګورئ دا پولیس ما مانګان د کوچ په ودرې او داسې به کې داسې به کې ګوټ کې به ناسي هغه د بدال شي چې راګیري کې چې وایي ګټه هغه سره چرسي پوډري وغیره اوسه نو د دې داسې غلطي وشي چې په هغې باندې دی کېږي بهر کې دا خو بیا دغه نو هغه دوی نه دا غلطي وشو کمیس دا قشان دغه شو او دوی ورته لګیا دي او بعضې روایاتو کې دا راځي چې کله دوی را روانېدل نو دا روح الماني م لیکلي دي نورو تفاصیل دوی یو ځان سره یو زور زمری یې راخطا کړی دی چې هغه د کار نو وی بابا له بیا بوځو چې ده خوړلی دی او په خپل لاس یې مړ کړه په خپل لاس یې د ستازوي خوړل چې دی ورته یعقوب علیه السلام هغه پیغمبر یعقوب علیه السلام زمري ته وی دا د څه چل کړی دی هغه ته د الله رسوله منګه زناورو باندې الله رب العالمین پیغمبرانو د پیغمبرانو اولاد خلل حرام کړی دا دوی په خپل کړی د مان نه دی دا وتاګه دا معجزه ودا نو بهر کې کمیس هغه ولدا دروغ ورولو بس دغه وخت کې یعقوب علیه السلام وی بل ولد دا ټول کارونه ستاسو دي خو زه به سکو تاسو دغه بس زه صبر کو او دقلته د الله رب العالمین یو دعا وغوښته چې بس زه مدد د الله نه غواړم په هغه څه چې تاسو یې بیانوئ زه به د الله نه مدد غواړم بهر کې دوی خو دلته رالل 2-3 ورځې یعقوب یوسف علیه السلام په کوی کې پروت و چې په کوی کې پروت و دا یهودا به ولته اواز به ورته هغه به ورته لاندې اواز ورکړ نو ده به ورته په سیسیس کې روټۍ ښکته کړه دې ورو سره ډېر ښه کړي دا روز هم را روان دي نو دې به ته بس په 3 ورځ داسې چلو شو چې د شام نه یو قافله را روانه وه او نور کله به په دې لاره نه راتله دا پیره په دې لاره راله نو هغې کې مختلف کسانو څه روټو والا څه خشاک والا چې هغوی به چا به روټۍ پخولې څوک په خشاک پسې ګرځېدل څوک په اوبو پسې نو دقې کې یو اوبو والا و قرآن شریف کې دا یې ستاسو راغلی دي واردهم فادلا دلو وارد دقې ته وایي د اوبو والا ته وایي نو هغه سره برقه وه هغه راغی دی کوي ته او چې کوي ته د هغه نوم و داغه نومو مالک ابن الدعبر عین پکې دی مالک ابن الدعبر دا داغه دغه نومو دا کم چې دا اوبو والا راغی نو دغه مالک ابن الدعبر غټه برقه واغې لاندې کوزه کړه د اوبو دپاره چې هغه لاندې کوزه کړه دغه ته یوسف علیه السلام کلک ونیوله او غټه برقه وه
په 2-3 4 کسه به یې روښکله او هغه برقه کې هغه کېناسته یوسف علیه السلام او چې په برقه کې کېناست بس هغوی ویې جوړېدا د اوبو نه راډکه شوه بس هغوی روخېجو چې رویې خېجو او څنګه یوسف علیه السلام د برقې کې ناسو د دوی په نظر ولګېده نو دا د قرآن شریف الفاظ دي د قرآن شریف چې یو لوی او د خوشحالۍ اواز یې وکړو په مرګلو مبارک شي یو ډیر حسین ترین غلام راته الله راکړ او علما وایي چې څنګه د دې کوی نه دروخته که نه نو د یوسف علیه السلام دا مخ لکه د څوارلسمې د سپوږمۍ وپلټېده او ښکلې خو ډېر زیات تاسو ته ما بله شپه وي چې ناشنا حسن ولا الله ورکړو داسې حسن چې ما تا ته وي په مخ د کائنات کې په مخ د کائنات کې داسې حسن الله چاله نو ورکړی سیوا د محمد رسول الله صلی الله د هغه حسن په یوسف علیه السلام مبارک خو ګورې یاد ساتئ د رسول الله مبارک حسن الله رب العالمین پټ کړی و ښکاره کړی نو څو کسانو ته ښکاره کړی او انشاءالله دا جنت کې به او د الله په دربار کې به الله موږ ته ښکاره کړي او الله دې ورسره زموږ ملاقات وکړي نو دی پټ کړو علما وایي دی ولې پټ کړو وایي دا د دې د وجې خو چې د رسول الله مبارک مخ مبارک لکه د یوسف علیه السلام په شان ښکارونو هغه په زرچند د یوسف علیه السلام نه خشته و نو بیا به دا د نظام کائنات چې کوم هغه وخت کې هغه به ولاړ بس ټولو خلکو به د رسول الله مبارک د مخ دیدار کړو دې پورې به یې بل څه کار به یې نه کړو دومره خشته ځکه چې جبرئیل علیه السلام په دغه حسن کې لیدلی دی جبرئیل علیه السلام لیدلی دی نو یو ځل ورته کېناسته نو چې کېناسته ورته نو رسول الله مبارک دې مخ ته یې کتل هغه چې کوم هغه اصل شکل و په هغې یې ورته کتل نو رسول الله مبارک ورته ویل ولې راته ګورئ نو ده ورته بیا خبره کړې ده نو هغه خبره د پارسۍ یو شاعر په اشعارو کې ویلې ده د پارسۍ یو شاعر وی آفاقها گردیدهم مهری بوتان ورزیدهم ای د الله رسوله د آدم علیه السلام نه راواله ستا د دې دمه پورې په لکونو پیغمبران مې ولیدل په لکونو اولیاء مې ولیدل په لکونو خلک مې ولیدل په کرونو خلکو سره مې ملاقات وشو وافاقها گردیدهم مهری بوتان ورزیدهم بسیار خوبان دیده‌اند لیکن تو چیز دیگر است وی قسم په خدای د دنیا ښکلي مې ولیدل خو په مخ د کائنات کې مې ستا نه خشته بل څوک ونه لیدل په دې ټولو ستا دا حسن بالاتر او د عربی یو شاعر دی حسان ابن ثابت هغه هم د جبرئیل علیه السلام دا خبره بیا داسې کړې ده چې واحسن منک لم تقط عینی واجمل منک لم تلد النساء وخلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء دقه باندې صحت کړی دی وی واحسن منک لم ترقت عینی وی ستاسې خشتا ما په دې خپلو سترګو نه دي لیدلی او زمونږ شاه عطاالله شاه بخاري وی ټیک ته حسان ابن ثابت دا ویلي چې واحسن منک لم ترقت عینی هغه د خپله سترګه یاده کړی خو زه به ورسره ده وویم چې د ټول کائنات سترګو ستاسې خشته بل نه دي لیدلی واجمل منک او مور به لاکیني او ستاسې خشته بچی به راولي خلقت مبرئا من داسې الله د هر عیب نه ښکلي پیدا کړي لکه کأنک قد خلقت لکه چې تا الله ته ویل چې دقه شان ما جوړ کړه داسې مې دا کړه نو رسول الله مبارک حسن هغه نو چې ویلې ده وایي داسې خشته هذا غلام زر یې پټ کړه د هغه خرڅوالې د هغه دغه چې دا ماله څوک دغه نه کړي او الله وایي زه په دې باندې خپېږم چې هغه روان کړ دې کې یهودا راغی لاندې چغې وایي اواز نه راځي تپوس یې کوي دې کې یو قافلې والو هغوی وویسته بس دې ورپسې زر لاړه او وروڼه هم دقې وخت کې رالل ټول لوڼه هم رالل چې ورپسې وردغه شوره مخکې شوه وایي تاسو زمونږ دا غلام دا زمونږ غلام دی او دا موږ نه رک شو ښه دا تاسو را پیدا کړه وایي دا
دا ګوره نعوذ بالله ډېر غل دی، دا دی او التم ولا موکی دغه ورکوي. هغوی ورته داسې چل دی بس وي نه دا تاسو موږ نه نشئ بوتلی. نو هغوی ورته څه وي پیسې راکړې. نو پیسې هغوی خو ته ځان خلاصو. وي څو پیسې درکړو؟ نو په 20 درهمه باندې یوسف علیه السلام هغوی له ورکړه، په 20 درهمه باندې او ځان یې ته خلاصو. الله وي وکانو فیه من الزاهدین. د هغوی په دې پیسو کې څه رعب او دغه نه و چې موږ دې دا پیسې والو، بس چې دی لر کو هلکه ګورې وینیسې او پرې نه دی او ګورې لار دنه نشي او ګورې دی بعضې وخت تښتي کلکې ونیسې ویې تړی ځان سره یې بوځی ګورې او دا ډېر روان دی او دا هغوی ورته یې بس هر څه کي دا موږ له خدای پاکه یو دغه راکړه. نو بس بیا یې ځان سره روان کړ. نو چې روان یې کړ نو دقه وخت کې دا روح الماني وګورئ د دې آیاتونو لاندې یوسف علیه السلام دقه قافلې والا ته وایي فبکا علیه السلام. یوسف علیه السلام په جلا شو. ورته وی اوس ولې په جلا شوې؟ وی یاره چا چې خرڅ کړم که نه نو صلې رحمې دپاره مې لږ پرېږدی دوی ته، صلې رحمې دپاره مې دوی ته لږ پرېږده چې لږ سلام پرې واچو. ممکنه ده بیا دوی سره دلته ملاقات ونه، ممکنه ده بیا دوی سره. نو وی وشې واپس یې وله بوځې. نو واپس یې راوسته. نو یوسف علیه السلام ورته سلام وکړ او قسم په خدای دا روح الماني لیکلي دي ویې ګورئ دی لاندې وی کله یو روح ښکلو ورته رغاړه وتبه او کله به بل روح ښکلو ورته رغاړه وتبه او کله به یو له ورته رغاړه ته به یې ښکلې وکړو او بیا ورته وی حفظکم الله تعالی. وی الله دې ستاسو حفاظت وکړي اگر چې زم ضایع کړم. الله دې ستاسو حفاظت وکړي اگر چې زم ضایع کړم. الله رب العالمین دې تاسو له ښکلې ټیکانه درکړي اگر چې زم خوشحاله یم او الله دې په تاسو باندې ډېر رحم وکړي. تاسو به ما ډېر رحم ونه کړه او په دغه جلا کې هغه روسته بس هغوی ځان سره روان کو بویې ته. نو بس هغوی ته خو سونه میلو شوه. نو بویې ته او بیا یې هلته د مصر بازار ته روغ کړه. نو چې د مصر بازار ته یې روغ کړه او د مصر په بازار کې په بولی کېږي نو هغه به څنګه بولی کېږي هغه انشاءالله تعالی سباني درس کې وایو. وجاءوا او رالل اباهم خپل پلار ته عشاء د شپې په ټیم کې یبکون چې جللیا د مکر جلا یې کوله. نو ګوره د مکر دا جلا باندې به ډېر باورم نه کوي. قاضي به فیصله د مکر په جلا باندې نه کوي او که د مکر دا جلا ګورې دا دغه نه وي دغه شان د ښځو دا جلا دا د مکر. نو په دې باندې به ګورې دوکه کېږي نه زیارت ګله چې تا ته په جلا شو ته هم ورته زر په جلا شي. نه دا ګورې د مکر جلا وي دا دې دوکه کوي د ښځو جلا معلومیږي ښه. نو دا د مکر په جلا باندې به ګورې دوکه کېږي نه ښه دا د مکر جلا وه. قالو دوی یا ابانا زمنګ بابا جانا انا ذهبنا بشک لالو منګه نو نستبقو من مقابله شروع کړه د یو بل نه وړاندې کېدو منډې والې وترکنا او من پرېښود یوسف علیه السلام عند متاعنا د خپل سامان سره بل سامان سره م کېښود او من تلالو منګه د هغه نه بې پروا وو. فاکله الذئب نو راغې شرمخ فاکله ویې دا یوسف علیه السلام الذئب شرمخ. وما انت بمؤمن لنا وما انت نیتاسو نیت بمؤمننا چې یقین ولري باور ولري لنا په موږ باندې ولو كنا صادقین اگر چې یو موږ رښتونکي یا موږ رښتونکي خو په موږ به ته یقین ظاهره خبره ده نه کوي او نو ولې تاسو خو یې دروغجن په تاسو به څوک یقین کوي. دلیل څه دی؟ څه نښه ده چې تاسو هغه یوسف علیه السلام شرمخ خوړلی دی. وجاءوا علی قمیصه وجاءوا راتګ یې وکړه هو هغه ته وجاءوا او راتلونکي وو علی قمیصه په کمیس د هغه پسې راتلو بېدامنه په وینا کذبن دروغ د دروغ وینې په کمیس لګولې وه. یاره دې کمیس
د یوسف علیه السلام په زندګۍ کې ګوره ډېر لوی کردار ادا کړی تیموره دغه کمیسو دلته پې دغه وکړه د دروغ یې پې دغه کړ بل ځای کې یوسف علیه السلام انشاءالله سبا خو نه خو یو 2-3 څلور ورځې درسونو پس به یو واقعه راځي په دې په ده به د عزیزي مصر ښځه مینېږي د عزیزي مصر ښځه به پې مینېږي نو بیا به دې کوټه کې ګیرئ هغه واقعه به هلته وایو خو بیا چې څنګه دروازې کولاویږي او دواړه روځي نو مخامخ عزیز مصر د هغې ښځه زلیخې خاوند ولاړ هغه ورته یې ښه یوسف ته دا چل کې او دې ښځې ورته وي دا ده را سره دا چل کوو ده بوتلې ومه نو یوسف علیه السلام ورته یې داسې چل وکړې یو هوښیار کس و هغه ورته یې کمیس یې وګورئ نو هلته هم کمیس خبره را روانه او بیا آخره کې چې یوسف علیه السلام کله رونه پیژني او رونو سره ملاقات وشو وی بابا څنګه دی وی بابا خو په سترګو ړوند شوي په سترګو نابینا دی نو یې څنګه چل وی سترګې یې تا پسې ړندې شي ښه دا چل وکړئ ومقه کمیس یې ویستو دا کمیس یوسئ او فالقوه علی وجه ابي یأتي بصیرا وی دا کمیس د هغه په سترګو ور واچوئ نور کمال بیا ووینئ چې څه به کېږي چې کمیس یې راوړو د یعقوب علیه السلام په سترګو یې واچو لون یعقوب علیه السلام الله رب العالمین بینا کمیس کې ډېر لوی کمال دی قال اوی یعقوب علیه السلام بل سولت بلکې داسې خبره نه دا سولت جوړ کړي آسان کړي لکم تاسو ته انفسکم ستاسو زړونو ستاسو دماغونو امرن دا کار دی تاسو ته آسان کړي دا او دا تاسو بانه جوړه کړې ده فصبر جمیل نو زبا صبر کوم ښکلی مزیدار جمیل کم صبر چې پکې واویلا نوي او د الله په ذات باندې اعتراضونه نوي چې خدایه بس تا زه یو صحیح کړی ما او دا تکلیفونه به مال راکې نه 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 بس غلی شو او سی ووی والله المستعان والله زبا الله نه المستعان امداد غالم على ما په هغې کارونو باندې تصفون چې تاسې بیانوئ زه به د الله نه امداد غواړم ګوره ډېر سخت امتحان کې راغی ډېر سخت امتحان یعقوب علیه السلام تاسو ته پته څومره د یوسف علیه السلام سره مې دلته یو خبره ته یم چې تاسو یاده کړئ لکه سخت امتحان او سخت ازمایش او سخت تکلیف او سخت نقصان شو یعقوب علیه السلام ته یعقوب علیه السلام ته هغه څه وی والله المستعان الله نه به امداد غواړم الله امداد هم کو خو چې خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم راله نو رسول الله مبارک ته الله وی کله چې ستا ته یا ستا امت ته د قیامت د ورځې پورې څه تکلیف ورسېده څه نقصان ورسېده دا قسمه ازمیښت کې رالل نو دا مو وایه بلکې دا وایه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون دا هغه ناشنا هغه قیمتي هغه ملغلره ده دا انا لله و انا الیه راجعون چې دا الله رب العالمین یو لک او سلیر زره پیغمبرانو له دا کلمه نه ورپېدې صرف د رسول الله او د هغه امت ته ورکړې ده او ډېره کمالي کلمه ده دا موږ مخکې ویلې ده خو تاسو ته یاده نه ده مخکې موږ ویلې ده چې دې کې الله رب العالمین کومه ناشنا او کومه عجیبه تسلي انسان له ورکړې ده داسې تسلي او داسې د زړه پټې چې دا بل چل الله انا لله و انا دوه قسمه تسلی دی پکې یو تا عقلی و یو بل تا طبعی وی انا لله معنا څه انا بشک زما دا بچی زما دا اولاد زما دا مال زما دا کور زما دا جامع زما دا گاډي لله د چا دی الله دی الله دی نو دا عقلی تسلی ده عقلی تسلی څنګه ده چې تا د هر څه مالک څوک کړ الله نو چې الله شنو الله زمون مالک حقیقی شو موږ داغه مملوک شو اوس مالک په خپل مملوک کې هر وخت تصرف کوي چې دا زما پین دی خدا ز شکیل لور کوم کو بشیر لور کوم کو تیمور لور کوم کو امتیاز لور تاسو کې څوک نه دا تاسو کولی شي چې دا ولی کولی شي ولی ته دا
نو مولوي صاحب پین دی چا په سکه یا چالي ورته یو زر حواله ماته کوم قسم دې کوماله تاسو کې ولی تاسو دا مولوي صاحب ته سکه هغه خپل وقه من ټول ارسه د الله ته ارسه خدای ستادي نو چې تاسو پکې تصرف وکړو زه پکې څه وإنا إليه راجعون دې کې تبعید تسلی ده او د رب ته زمونږ د ټولو رجوع دا واپس نن زمانه دا پلان کې لا ډنګري لا پلار لا زوی لا بچی لا او رور لا من هم واپس ور راوای د رب ته زمونږ هم واپس من هم د الله سره یو ځای کېږو هغه سره او بیا جنت هغه ځای دی جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم جنت هغه ځای چې انسان به کې د خپل بچو سره د خپل مور سره د خپل لار سره د خپل ورونو سره د خپل خویندو سره زمون اصل ځای کم یو دی جنت ته الله دې د ټولو نصیب کړي هلته به یو ځای یو بیا به ډو مرګ نه راځي نو څومره ښکلې جمله ده زمونږ د قرب ته واپس نو دا وی وجاءت اورال سياره یو قافله فارسلوا نروي لګلا د صدا پار واردهم د بورولو د پار فادلا دلوا نو غرزو لاغویا یو برقه دلوه ستوي برقيتا قال نو ويغد يا بشرى هذا غلام اے خوشالی دا اے زیری دی پدی خکولی الگ باندې واسروه او پټی کدقا بضاعتنا د پاره د تجارت پټ کړل یا د قافلې والا او پټ ک یا د یوسف علی السلام رونو دی والله الله تعالی علیم خبیر بما باغکارون باندې يعملون چې دوی کوي وشروه او خرسیک او یا شرا د عربی په دغه کې په دوړو د پاره راځي د خرید او فروخت دوړو د پاره نو وشروه هم د دې ضمیر رونو ته نو خرسیک بسمنن په پیسو بخسن چې ډېرې لګي او یا کوټه وي دراهم چې هغه درهمو معدوده د شمیر چې په شدر درهم باندې خرڅ کا او کو داسې وایو وشروه او وای غشت اګوي هغه قاپدی والا بثمن بخس دراهم معدوده د شمیر په یو څو کوټه روپو باندې وکانو او فيه پدی کی دارونه من الزاهدین بی رغبت کوونکی اجو دا دوی پروا نه و چې دا پیسې کې اوس چې دی خرڅیږي کنه سبا کا خیری خرڅوبا اد علی به دا غوی دی باچاهان برازی او بولی به پکېږي نو چې بیا په یوسف علی السلام باندې کوم بولی کړي دا ورته سبا بیا وي چې هغه د سو پیسو صدق الله مولانا ان شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار